بسم الله الرحمن الرحیم یعنی السلام علیکم. نننی ویډیو زمونږ ډیره خاص ده او دا د هغه کسانو دپاره ده یا د شاعرانو دپاره یا د هغه ادیبانو دپاره چې هغوی کتاب چاپ کول غواړي خو یا ورسره د کتاب روپۍ نه وي یا هغوی مخکې کتابونه چاپ شوي دي او اوس یې د دوباره د ایډیشن یا دوباره د چاپ کولو وس نه لري. نه هغوی دپاره زمونږ دا خاص ویډیو ده. دې حوالې سره ما په فیسبوک کې پوسټونه هم کړي وو. اول تاسو ته ما ویلي وو چې زمونږ سوچ دا دی چې موږ داسې وکړو چې اوس د کتاب زمانه رو رو ختمیږي، ځکه کتابونه که چا سره پراته هم وي هغوی هم کتابونه نه لولي، ځکه چې د هغې ټایم او هغه وخت موږ موبایل له ورکوو، کتاب راخستو ته هم موږ وزګارېږو نه. نو دې حوالې سره ما پوسټ کړی مالک زمونږ سوچ دا دی که موږ داسې وکړو چې موږ یو اپلیکیشن تیار کړو، مطلب ستاسو چې کوم کتابونه دي هغه موږ اپلیکیشن ته واړو، موبایل اپلیکیشن چې کوم وي، لکه څنګه چې تاسو ګورئ دا یو کتاب زما سره کلو دی. دا موږ مثال په طور سره صرف اړولی، دا پټه خزانه کتاب تاسو وینئ دا PDF کې وو. نو د دې کتاب نه اپلیکیشن جوړولو مقصد زموږ دا و چې دا ډېر غټ دی، تقریبا 300-350 پیجز دي. موږ چې دا اپلیکیشن ته واړو او دا موږ سموت جوړ کړو چې هوار وي، نو بیا وړوکي کتابونه به په اسانۍ سره موږ جوړولی شو. او دا کتاب دا صرف موږ د یو مثال په طور سره جوړ کړی دی، دا موږ پبلش کوو نه، ځکه د دې چې کوم اونر دی، د دې کې چې کوم لیکوال دی، دا حق د هغه دی. خو PDF کې وو، نو دې د وجې نه موږ صرف دا اپلیکیشن په طور یو سیمپل په طور سره دې نه اپلیکیشن جوړ کړو. موږ ویل چې تاسو ته وښایو. نو تاسو ته خو ما مقصد ویلو چې د کتاب اپلیکیشن جوړولو اولنی مقصد زموږ دا و چې موږ نن سبا د کتاب راخستلو ته څوک وزګارېږي نه او زیات تر ټایم خلک موبایل سره تیروي. نو که دغه موبایل کې ستاسو کتاب پروت وي نو امید شته چې دغه کتاب به څوک ولولي، خو که په المارۍ کې پروت وي نو د هغې امید ډېر کم دی. دویمه وجه د کتاب اپلیکیشن جوړولو زموږ دا وه که چېرته دا خبره به زما هغه کسانو ته پته لګي چې کتاب چاپ کړی وي یا چاپ کولو دپاره یې هلې ځلې کړي وي، نو تاسو ته پته وي چې په یو کتاب باندې ډېره زیاته خرچه راځي. په یو کتاب باندې که تاسو 500 کاپیانې هم جوړوئ یا 1000 کتابونه هم چاپ کوئ 1100، نو په هغې باندې د 1 لاک نه زیاتې روپۍ راځي. او دغه روپۍ 1 لاک 1.5 لاک روپۍ د هر چا وس نه کېږي. او بیا غټه مسله زموږ پښتنو کې دا ده چې ته خو به دغه روپۍ ولګې، خو بیا دغه روپۍ د واپس راتلو هیڅ امکانات نشته، ځکه چې موږ په ډالۍ باندې او په مفتو کتاب اخیستو باندې عادت یو. موږ کتاب د چا کتاب په روپو باندې نه اخلو چې د هغه څه حوصله افزایي وشي او هغه ته د څه فایده ورسي. زموږ بالکل دا عادت نه دی. همدغه وجه ده چې چا کتاب چاپ کولو ته نن سبا زړه نه کېږي، ځکه هغه یو دا وي چې په کتاب باندې خرچه وکړي، دویم دا هغه کتاب کې الټه تاواني شي، ځکه چې کومه خرچه کړې وي هغه هم دوباره هغه ته راثر نه شي، ګټه خو دې په تندر ولګي. نو دویم دغه وجه وه چې موږ دا سوچ وکړو چې موږ دا کاته اسانه کړو او دا خرچه موږ خلکو ته اسانه کړو، ځکه په یو کتاب باندې 1 لاک 1.5 لاک روپۍ او بیا زموږ د شاعرانو ملګرو سره هغه خو بیخي نه وي. نو موږ سوچ وکړو چې ولې نه موږ ستاسو کتابونه اپلیکیشن په طور سره جوړ کړو، دغه شان اپلیکیشن ته جوړ کړو او دا بیا تاسو دپاره موږ په پلی سټور باندې شیر کړو. لکه پلی سټور ته چې تاسو راشئ دلته وګورئ، دلته دا تاسو ته ښکاري دا یو کتاب دی، دا هم چا جوړ کړی دی. دغه شان دا د ډاکټر اسرار صاحب آډیو درس دی، دا د ډاکټر اسرار صاحب بل کتاب دی. دا ما سرچ کړه، صرف دا گفتگو پبلیشر د دوی کتابونه نه، دا خو ما صرف سرچ کړه دا د اسرار خطبات، نو دا کتاب راغی. نو موږ وایو چې موږ ستاسو کتاب نه اپلیکیشن جوړ کړو او دغه شان په پلی سټور باندې پبلش کړو. نو دې فایده به څه وي؟ اولنۍ فایده خو به دا وي چې کتاب په المارۍ کې پروت وي او بل کتاب په موبایل کې پروت وي، نو موبایل کې د کتاب کلاولو چانسز زیات دي په مقابله د هغه کتاب کې کوم چې په المارۍ کې پروت وي، ځکه چې نن سبا زیات ټایم خلک موبایل له ورکوي. دویمه فایده به دا وي چې کومې ستاسو کومې زیاتې خرچې کېدې 1 لاک 1.5 لاک روپۍ لګېدې، د هغې نه به تاسو خلاص شوئ، ځکه
دغه روپۍ او دغه خرچه یو ځل نه وه. که چېرته به تاسو 1500 کاپیانې چاپ کړې یا 1000 کتابونه به مو چاپ کړل نو چې هغه به ختم شو بیا چې دوباره ته چاپ کړې نو بیا به هغومره خرچه کړې 1.5 لک روپۍ به دوباره لګې او دا خو د چا وس نه کېږي او فایده یې ونه. نو موږ دا سوچ وکړو چې ولې نه تاسو صرف یو ځل خرچه وکړئ او هغه هم 1.5 لک نه لږې شان روپۍ خرچه وکړئ او په هغې باندې موږ تاسو له کتاب چاپ کړو د دې اپلیکیشن په طور سره. مطلب موږ تاسو د کتاب نه اپلیکیشن جوړ کړو او دغه کتاب بیا تاسو له موږ په پلی سټور باندې شیر کړو. نو یو خدای دی چې هغه کتاب به هر چاته ورسي. دا به نه وي چې زما کتاب په سوات کې دې ملګري نه واله، زما کتاب پېښور کې دې ملګري نه واله، زما کتاب جلال آباد کې دې ملګري نه واله، کابل کې دې ځای نه واله. دا مسله به نه وي. به چې چا سره هم موبایل وي پلی سټور ورسره وي هغه کس به ستاسو کتاب ډاونلوډ کولی شي. دویمه فایده به دا وي چې غټې خرچې نه به بچ شي او د بار بار خرچې کولو نه به بچ شي. یو پیره چې تاسو کتاب جوړ کړئ اپلیکیشن جوړ کړئ نو بس هغه یو ځل تاسو خرچه وشوه بیا ټول عمر دپاره دغه یو اپلیکیشن ستاسو کافي دی. او بله فایده یې دا ده چې د دې اپلیکیشن 2 قسمونه دي. یو خو دا اپلیکیشن دی لکه څنګه چې دا دی دا خو فری کتاب دی، دا چې تاسو ډاونلوډ کړئ دا تاسو فری لوستلی شئ. خو په دې کې یو اپشن دا هم دی چې دا تاسو ډاونلوډ کړئ نو هغه فری نشي لوستلی تر هغې پورې چې څو پورې هغه کتاب په روپو اخیستی نه وي. روپو اخیستی مطلب دا دی چې هغه کتاب کې به یو تاله لګېدلې وي لکه څنګه چې تاسو دا پیډ وي پي ان اخلئ یا دغه شان نور چې کومې تاسو روپۍ ورکوئ آنلاین هغه څنګه وي هم دغه شان وي چې هغه اپلیکیشن جوړ کړی وي بیا یې تاله لګولی وي او هغه تاله تر هغې پورې نه کولاویږي څو پورې چې هغه یو خاص روپۍ کوم قیمت چې هغوی لګولی هغې چې هغې جمع کړی نه وي. نو مثال په طور سره که ستاسو یا خو اول صرف چا د کتاب شوق وي نو هغوی خو چې فری هم خپل کتاب په پلی سټور باندې ورکړي او د هغوی کتاب خلک ولولي. ډېر خلک داسې وي چې هغوی وایي موږ کتاب دې دپاره چاپ کوو چې خلک یې ولولي زموږ ته د ګټې څه تمه نشته نو د هغوی دغه مقصد پوره شي. خو که څوک وایي چې موږ ته څه ناڅه روپۍ هم راشي او د هغه په ځان باندې یقین وي که زه دا کتاب چاپ کړم او پلی سټور له ورکړم نو زما یقین دی چې ډېر کسان به دا کتاب واخلي. نو که تاسو د هغه کتاب 100 روپۍ 200 روپۍ قیمت هم کېدی او 1000 کسان هم انسټال کړي ډاونلوډ کړي نو کافي روپۍ تاسو ته پاتې کېدی شي. او دغه روپۍ چې کله هم به څوک ډاونلوډ کوي کولاوئ هغې کې او تاسو په هغې باندې تاله لګولي وي نو چې څو پورې هغه روپۍ جمع کړي نه وي نو ستاسو کتاب به نه کولاویږي ورته. نو روپۍ ته هم د راتلو ستاسو امکانات شته. دا کوم فری طریقه چې ما درته وښوده چې فری پې تاسو ورکړئ او خلک یې فری کولاوئ په هغې کې هم د روپو ګټلو چانس شته چې په هغې باندې مختلف اشتهارات راځي. تاسو چې د مختلف ایپونه دي تاسو سره اپلیکیشنز دا چې تاسو کولو کې دې باندې اشتهارات راځي نو دغه نه هم روپۍ راځي. خو هغې لپاره شرط دا دی چې ستاسو کتاب لږ ډېرو خلکو ډاونلوډ کړی وي او هغوی بار بار کولاوي او ګوري نو هغوی چې کله ما کتاب ګوري هغوی ته چې کوم اشتهار راځي په هغې په بدله کې به تاسو روپۍ راځي. نو دا د کتاب د چاپ کولو نه ښه په څو صورتونو سره دا ښه شه. یو خو دا شو چې ډېرو خلکو ته به ورسي. دویم دا شو چې خرچې نه به تاسو بچ شئ په دې باندې خرچه نه راځي د نش برابر د کوم چې په کتاب راځي هغې په مقابله کې چې په دې کومه خرچه راځي هغه د نش برابر ده. او دریمه خبره ده چې دا دې معنی که تاسو بیا فری په پلی سټور باندې پبلش کوئ او که نه تاسو یې په پیسو باندې پبلش کوئ مطلب دا چې څوک یې ډاونلوډ کوي هغه تاسو ته څه ناڅه روپۍ لیږي نو دا دواړه اپشن تاسو سره شته. اوس کتاب به موږ څنګه تاسو له جوړو کوم رقم کتاب به وي نو زه تاسو ته یو اپلیکیشن د مثال په طور سره ښیم چې دا موږ جوړ کړی دی خپله لکه دا تاسو ته ښکاري په دې ګوټ کې دا اپلیکیشن پټه خزانه دغه شان به تاسو له موږ کتاب جوړ کړو. ګورئ دا موږ ټول لیکل په پښتو کې کړي دي. دا وایي کتاب خلاص کړئ چې دا ووهئ نو دلته تاسو ته 2 اپشن راځي. یو به وي کتاب ولولئ دا چې تاسو ووهئ نو تاسو ته به کتاب کولو شي او تاسو کې بیک راشئ واپس نښه شوې پاڼې دلته به هغه پاڼې وي کومې چې تاسو سیو کړي وي. لکه مثال په طور تاسو کتاب لولئ او په دې کې ستاسو یوه صفحه یا یو غزل یا یوه پاڼه تاسو خوښه شوه نو هغه تاسو دا پر 3 ډاټس تاسو ته ښکاري ښي طرف ته دغه چې کلیک کوئ نو دلته وګورئ 2 اپشن راځي چې نښه شوې پاڼې اضافه کړئ. مطلب دا چې تاسو
کومې پاڼې څه پورې نښه کړي دي کومې سیو کړي دي محفوظ کړي دي ځان سره هغې کې نور اضافه وکړي. نو مثال په طور زه دا پاڼه ځان سره سیو کوم نو زه به دغه کلیک کړم اوس دا پاڼه زما سره سیو شو. زه چې بیا دوباره دا کتاب لولم او مثال په طور زه چې هغه غزل زما ډېر خوښ شوی نو پوره کتاب کتلو ته ضرورت نشته زه به صرف دلته راشم او د سیو پاڼو کې به وګورم زما سره دا پیج سیو دی. صحیح شو پیج شو کتاب کلو دا شان. دویم اپشن چې دلته دی پاڼې ته لاړ شئ دا دویم اپشن چې دی لاندې دې کې تاسو یو کس د مثال په طور هغه وي چې زه ما خو دا کتاب د 100 پیجز پورې کتلی او زه چې کوم دی اوس یا ما د 30 پیجز پورې کتلی او زه 35 نمبر پیج ګورم نو 35 به دلته کلیک کوئ او لاړ شه به ووایو نو ستاسو کتاب کې به ډایرکټ 35 نمبر پیج کلو شي. پوهېږئ نو دا کتاب کې زموږ اپشنز دي دغه شان به ستاسو کتاب هم موږ جوړولی شو چې څوک غواړي چې زموږ کتاب دې جوړ شي. بیا ښه نور د کتاب جوړولو لپاره چې تاسو رابطه کوئ نو د هغې نه مخکې دا څو معلومات تاسو ضرور ځان سره کېدی. پهلنۍ دا چې یا خو به ستاسو کتاب صرف تاسو سره په کافی کې وي ډایرۍ کې به وي مطلب تاسو به د هغې کمپوزنګ نه وي کړی نو دغه کس له چې موږ کتاب اپلیکیشن جوړو د هغه خرچه به زیاته وي ځکه چې هغه به کمپوزنګ هم موږ کوو. نو که تاسو کمپوزنګ په بل چا کوئ بالکل ستاسو خوښه ده تاسو په بل چا کمپوزنګ وکړئ موږ ته PDF کې راکئ نو هغې نه به تاسو له موږ اپلیکیشن جوړ کړو هغې خرچه به کمی. دویم نو یو قسم خو هغه خلک شو چې چا کتاب صرف هغوی سره په کاپو کې دی ډایرو کې دی او هغوی کمپوزنګ نه دی کړی هغوی دپاره زموږ سره د کمپوزنګ طریقه کار هم شته هغوی له موږ کمپوزنګ هم کولی شو. دویم ځینې خلک هغه وي چې هغوی یو پیره کتاب چاپ شوی وي یا کم از کم هغوی کمپوزنګ کړی وي خو کتاب یې چاپ کړی نه وي نو هغوی به موږ ته صرف PDF راکوي د هغوی د کمپوزنګ خرچه به نه وي صرف د کتاب د اپلیکیشن جوړولو خرچه به وي نو هغه اپلیکیشن موږ هم جوړولی شو. بیا دا کتاب په پلی سټور باندې پبلش کول دي شیر کول دي نو هغې هم دوه طریقې کار دي یا خو دا تاسو په خپله ID هم پبلش کولی شئ خو د هغې دپاره به تاسو د پلی سټور ID اخلئ او د هغې قیمت دی $25 نو که تاسو دغه خپله واخلئ نو ستاسو به خپله ID وي او تاسو به پلی سټور باندې شیر کړئ نو هغه کتاب څومره معلومات چې دي هغه به تاسو سره خپله درځي. او داسې هم کولی شو چې تاسو دپاره زموږ چې کوم اپلیکیشن دی موږ ډېر مختلف اپلیکیشن جوړ کړي دي هغه پلی سټور باندې موجود دی نو زموږ اکاونټ شته پلی سټور باندې نو هغه کې ستاسو کتاب به موږ د پلی سټور نه شیر کوو هغې کې به دا وي چې د کتاب معلومات به موږ ته وي تاسو چې کله وغواړئ تاسو سره موږ هغه معلومات شیر کولی شو. نو دغه خبره مې ضروري ګڼله. اوس هغه ملګري چې هغوی کتاب چاپ کول غواړي او کتاب نه اپلیکیشن جوړولو خواهش لري نو هغه ملګري دې زموږ سره رابطه وکړي. رابطه به څنګه وي رابطه زموږ چې کوم یوټیوب چینل دی دی کې تاسو وګورئ د دې ویډیو لاندې به هم وي د ویډیو په ډسکرپشن کې یا د چینل چې کوم ډسکرپشن وي هغې کې ګوره زموږ د فیسبوک پیج هم شته زموږ د واتساپ چینل هم شته او زموږ دغه یوټیوب هم دی په دې کې په دریو واڼو کې تاسو ماته فیسبوک مسنجر کې هم راتلی شي واتساپ چینل کې به تاسو ته زما نمبر ملو شي هلته نه هم رابطه کولی شي دلته یوټیوب کمنټ کې هم ویلی شي نو زه به تاسو سره خپله رابطه وکړم. ګوره تاسو داسې نه وي زموږ په نوم باندې مختلف فیک اکاونټونه هم جوړېدی شي جوړ شوي هم دي نو داسې نه وي چې هغوی تاسو نه روپۍ هم واخلي او تاواني شئ نو موږ سره رابطه وکړئ چې څوک هم کتاب جوړول غواړي دا د هغوی دپاره بهترینه موقع ده موږ به ولې کتاب جوړ کړو او اپلیکیشن او د هغوی یو کوم زړه ارمان دی هغه به هم پوره شي او د هغوی کتاب به پلی سټور باندې هم چاپ شي. نو امید دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي او دا ویډیو ما جوړول ډېر مخکې غوښتل خو څو وجوهاتو په بنا مې اوس جوړه کړه نو تر بلې ویډیو اجازه راکړئ د هغې پورې مې په خدای سپارم د الله په امان.